الله وایي عادي په خیر خو راورسېدلم له ستړیا ده یم پښې مې ټناکې سوي دي په دغه غوږو کې مې د موټران دي برندي دي یو ستړیا په راغلي ده دي هغه بل شریف پاته سو باولې هو اتې هغه پاته هغه یې وخرنډل بس په بازار کې یوه ورځ اول ورځ چې سره روان وم کوچنیان یې وویل د اسکولیان او شریف دغه ځای ته پښه ونیوله زه اسکول یم زه ډاکټر کږم دغه عادت یې د پلار وشي ته بیا سر ونیو هغه ګای بیا ته سره کاوی وباویلي بس ده یم هغه ته سوی دي نو زه ډاکټر کږم هو زه ډاکټر کږم بس یاته مې راغو بیا یې راکړې ته مې څه به کړله اسکول ته مې واچوئ ورغلم د ښه مسلمانان خلکو خواران هغه همت یې راسره وکړي وزې د خدای په سر ودرېږي الله نو بازار د زوی څه په ونیسي نه مالکای سړی بس دعا ورته کوه ډېر زیاته دعا ورته کوه خدای دې پر سر ودرېږي زیاته ما تر اوسه ووتله ما ډېر کوشش وکړ سړی خطا بیا کوم وویځم کور ته هغه نه خطا کېدی بس اخر مې اسکول ته واچوئ هغه دغه یو باولې دغه قرآن خطا کړي دعا به خود ورته کوم زویه د زړه ټوټه مې ده نو ورسم تاله به چای راوړم ته څنګه وه ستړی به صدقه ادې زما د ستړیا څخه دوی ستړیا ته چې ګسه درته ویله نه زه دانګه ستړی شوم ته چای پیاله راپخه ته څنګه ووه زویه زه به اوس ادې به تاله چای راوړې صدقه درته سپینه زویه ته به یې ستړی کړی او باولې دغه یې سر وبند دی لونک دی بس اوس د خدای پاک دغه دوی څه یایي خدای دې دغه رنګه جوړ کړي دغه رنګه داسې دعا ورته کوه بیداره دی خدای بیا راډاکټر کوي انشاءالله مرجې ښه ته پر زما پر مال هم پام در سره کوه زه به لاړ سم یو خوله مړۍ به وخورم بس بیا نو ځم ته راځم خود بلاړ سمه ده کور د ودان السلام علیکم الله سر دی وعلیکم السلام سرشه جوړ په خیر سلامت خوشحاله شریف خان څنګه نن سکول نه وی راغلی سر نن څه سره بیماره ولم ډاکټر لولاڼه په دې وجه سکول نه ودرېدم څه شریف خان هی د هوټل یار څه وخت پیدا کړ له کوم خوا م پیدا کړ چا در وښول سر بس ستړي و سړی پیاله چای موږ هره ورځ نه راځو سر یو ورځ راسو بس نن اوله ده سر چای در وخت دا ستا د دروغ خپل چای وکړه سر خامخا بیا کوې دا ستا د مال بل راځه نو شریف خان زه ورته ته یوه خبره کوم چې وروره د هوټلان کې سړی نه کښېني ولې دا داسې د نشو وخت دی په نم کې یو سبق هم دی هغه به ته یې ویلی دی که نه دی ویلی ډرګ اډکشن ورته یې چې مطلب له دا نشو څخه مطلب خاص کار د ټیچرانو د والدین دا ذمهواري جوړېږي چې وروره خپل بچیان باندې به سړی نظر دغه کې ساتي او ته یې داسې دغه لار اختیار کړې ده راغلي یاست هوټل نو دا زه ورته ته دا یم چې دا هوټلان علاقه است خپل سکول له راځه است وروره خپل سبق یې است خپل پړهیو جاري وساته است دا ټایم چې دی ماحول ډېر خراب دی او ته پر دغه ټایم باندې چې دی هوټلان له مزه است ولې ځکه دا ټایم پلار والدین چې دی هغه ته دغه له راولږي سکول او د کم د والدین تمه چې ده هغه ته یې پرک است په هوټلان کې مه ګرځه است دا ټایم د هوټلان نه دی او سر صحیح خبره خو کوې و سر ستا خبره صحیح نه ډېره مننه ما دا ځای ډېر ضروري چې زموږ سټوډنټ موږ بېلیارې ووینو نو خیال کوه آینده دپاره سر بېغمه سه آینده به بیا موږ داسې ځای نه ووینو یو بله خبره دا ده وروره چې ته له سکولان سره دغه کږ او دلته په هوټلان کې ناست یاست
که اول خپل اسکول یاست ورور له اسکوله بعد وروره ډېره ښایسته لایبرري جوړه شوې ده د دلې په بازار کې. بس ورځې خپل دا کم اکسټرا ټایم چې دی زیاتي ټایم چې دی هغه هلته دغه کواستی وروره تر مازدیګره 6-7 بجو تر 8 بجو لایبرري خلاص قرار خپل سبقان کې یاست ریویژن کواستی خپل سبق دغه کواستی شی هم نه وزدي دلته نور ملګري شته هغو زه پوښتنه کواستی. ډېر خوندور ځای دی ښایسته مو ساعت تېر شوی هو. شریف خان سګرټ وڅښه. زه سګرټ نه څښم. دون فرشته له ځانه مه جوړوه څه ګای دی سګرټ وڅښه. دا اوس زه سګرټ نه څښم وروره. زه دلته د نشو دپاره نه یم راغلی. زه دلته د تعلیم د زده کړې دپاره دی بازار ته راغلی. ما په نشو ما مخته کواسته. ته دا در واخله سګرټ دون نشه نه دی یار. دا د نشو وخت دی په نن کې یو سبق کوم دی هغه به ته ویلی دی کوم نه دی ویلی ډرګ اډکشن ورته یې اخر د خپله که مسلتیا وکړه سګرټ د مات کړي. تاسو خپل سګرټ وڅکواستئ ما ته اجازه ده. مال څه موړ دی سږ کال هو الو आवाज نه راځي. الو ټینګ 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 زما خزما موبایل کې چارج نشته زه आवाज نه ورځي که څرنګه دی شریفه. الو आवाज نه راځي شریفه आवाज نه راځي. ما خزما موبایل کې چارج ختم دی که څرنګه دی. اجي ټلیفون د چا ده؟ د شریف ټلیفون خو आवाज نه راځي. دا هر ځای دلته ټلیفون کار نه کوي. یا دا بجنده خبره نه وي زما موبایل کې چارج نشته په دغه وجه زما خیال आवाज نه ورځي. که اوس بیا ټلیفون راغلی. الو आवाज نه راځي شریف आवाज نه راځي. ته ودرځه زه د لږ وبالای ځای ته سم. الو اوس دی لږ ښه سوی تا څه ویل وروره؟ مبارک دسه ښه که خیر وکړه ژوند و ته سهار راځې خدای دې راوله خدای دې راوله. بس نو سمه ده سمه ده. محبت ته څه خوشحالي و خیر هغه څه کیسه وه راته ووایه موږ هم په خبر کړو. شیریني څه خوشحالانې دي؟ شیریني خود در کومه تاسو به سهار که سره راځاستئ شریف له ډاکټرۍ څخه راپارېغه سوی سهار کور ته راځي. موږ پناهګان یو د تلای نه سو اوس ته مبارکي درکوم. و حاجي محبت اوس لا مبارک سه موږ د تلای نه اخلاص نه یو. خیر مبارک خدای م د دغه ښې خاوندان که ستاسو دا هم مبارک ستا د ګرد کلي ډاکټر دی. و ډېر خوشحاله چې موږ کلي ته هم ډاکټر خدای راکړو. او دا زموږ د کلي ډاکټر دی. ښه شریف خانه ستا خو نن د رخصتۍ ورځ ده. هو ډاکټر صاحب باید د نن یوه خبر زه تا ته صفا وکړم. هغه لکه څنګه ډاکټر صاحب؟ هغه خبره دا ده شریف خانه زما په شاګردانو کې ته ډېر بهترین انسان وي. ته هغه شاګرد ولې چې تا شپه ورځ یې وکړې وو تا محنت کوئ سر د خلاص تا په ډېر کم وخت کې ډېر څه حاصل کړل ځان ته. مننه سر. ته اوس نن ما ته یوه خبره صفا وکړه ستا بالکل ولسي جذبات مطلب خدمت کول غواړې. بالکل ډاکټر صاحب تا ته معلومه ده زموږ علاقې له تیواره سره تللی هم یې چې زموږ په علاقه کې زه خدمت نه کوم نو بې کوي څوک. زه په دې سترګو په دې خوارۍ باندې تر دې ځای راورسېدم او زما اوله اراده دا وه چې زه به د علاقې خدمت کوم نو نن به دا واده پره کوم. شاباش باید ته درې شیان په پام کې ولرې. هغه لکه له کمپنۍ سره به نه میلاوږې او د نیټ دا 2 نمبر د وایانې به نه اخې. تر ګردو غټه خبره خو ستا دغه ده چې ته به ډیوټي کوې سر د خلاص وي د پیسو په لالچ کې به بالکل نه راځې. پرایویټ ډیوټیانې به نه کوې داسې نه ستا سرکاري ډیوټي له کړي ته پرایویټ جلا کلینیک ته خلاص کړي د پیسو دپاره. او یوه خبره بله هم درته کوم انساني همدردي به کوې. زموږ معاشره و دې ته ډېره اړتیا لري. هو ډاکټر صاحب بالکل ستا خبرې صحیح دي. زما دغه خبرې په پام کې لره او زیاته ستا ته اجازه در کوم.
مننه ډاکټر صاحب. زه خو اول د ټولو استادانو شکریا ادا کوم چې له ما سره یې زیار کښلی دی، زه یې تر دې ځای را رسولی یم. ستا بیا خصوصي مننه کوم، تا له ما سره ډېر زیار کښلی دی، ډېرې لارې دې راښووي. دا خو زما فرض جوړېدل، دا به ما خامخا کوله تا سره. بس کور ودانۍ ډاکټر صاحب اوس ماته اجازه راکړه. زه صحیح دی په مخه ښه الله حافظ. دعاګانې به راته کوې. ابي اکشن د چېرې دی؟ هلته په بله کمره کې زه سمه ده په مخه ده. الله حافظ. ته به دعاګانې راته کوې په مخه ده. الله دې په مخ شه.